زنا رانه شوې ده هغې مطلب ماشوم دغه شوی دی قاري صاحب او هغه چې کوم جنۍ ده نو هغه لکه کرسچنه ده نو ورسره واده کولی شم او دې ماشوم سره اوس موږ څه وکړو لکه زما خپې او لاسونه هر څه مې لکه رپېږي او بس ناپوهېږې رانه شوې ده الله اکبر. په دې ټایم کې مې لکه ساه بندېږي هر ټایم لکه زه چې دا ویم لکه ډېره سخته ګناه رانه شوې ده نو قاري صاحب دې دپاره زه څه وکړم استغفر کوم هېواد کې یې؟ زه دوبۍ کې یم دا بعضې مسلمانان ټول مسلمانان ورونه دي ټول په دې باندې ځانونه پوهه کړي کله وخت کې چې یوه ګناه درنه وشوه جی دا ګناه ته مه وایه سلیمانه فقط دومره وایه چې ګناه رانه سوې ده لویه کبیره ګناه رانه سوې ده په دې څوک مه خبروئ چې دا سوي دي دا سوي دي له خپله ځانه پرده مؤمن مسلمان باید پورته نه کړي الله جل وعلا په یو مؤمن مسلمان پرده اچوي دی خپله له ځانه دا پرده لرې کوي دا کار جایز نه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو صحیح حدیث کې فرمایي وایي کل امتي معافى الا المجاهرون یا په بل لفظ سره الا المجاهرین دما هر امتي به الله جل وعلا معاف کړي مجاهر به الله جل وعلا معاف نه کړي مجاهر هغه څوک داسې ګناه وکړي الله پرده ور باندې واچي دی دا پرده له ځانه لرې کړي الله ته توبه وکړه په اخلاص او صداقت سره بخښنه له الله جل وعلا نه وغواړه په آینده کې داسې کار مه کوه وژاړه الله ته ځان اصلاح کړه د دې پر ځای باندې اوس ښه کارونه دي الله جل وعلا دپاره نیک اعمال وکړه او دغه ماشوم هغه خو کرشتن ده او دې سره تعلق مه ساتئ له پردو زنانو سره تعلق مه ساتئ په یو ځای کې کار ورسره مه کوئ ځکه چې انسان عاجزه ده دا بعضې انسانان دي د پردي له زنانه سره تعلق جوړوي که ده ته ووایې چې آیا تی د ځان دپاره قبلوي چې د تا له خور و مور و لور سره یو څوک تعلق جوړ کړي نه یې قبلوي نو دا ناروا ده بعضې انسانان کافرې ته په دې سترګه ګوري چې کیدای شي زه دا کار ماته یا جایز وي یا بل څه وي په داسې نظر نه ده ناروا عمل ده زنا ده که له هر چا سره وي حرام عمل ده ناروا عمل ده مؤمن مسلمان باید ځان ترې وساتي مؤمن مسلمان باید د هلاکت کندې ته ځان غورځار نه کړي نو دا ماشوم ده دا ماشوم دې اوس لوی دې کړي او یا دا زنانه مسلمانه کړه د اسلام دعوت ورته وکړه د دې په بدل کې سي بل ناروا کوي بل حرام کار کوي که چیرې موقع په لاس درځي دي که زنانه ته اسلام دعوت ورکړه چې کله اسلام قبول کړل نو ورته ووایي چې له موږ نه غلطي سوې ده ما ته ګناه ده که نکاح ورسره کوي بیا نکاح پسې ورسره وکړه او که اسلام قبول کړل هغه ماشوم ښه تربیه کړی ښه روزنه یې وکړي ښه تعلیم ورباندې وکړي ښه تربیه وکړي هغه ماشوم ګناه نه لري هغه ماشوم ګناه نه ده کړې ګناه د تا او د دې زنانه ده بعضې کسان چې ماشوم یې پیدا سي پسې وي وزني بل په قتل پسې اخته سي پسې نو دا ماشوم که داسې وي چې ابتدایي مرحله یې وي یعنی ابتدا څو شپې څو هفتې یې وي دا اوس تقریبا د دې یو دوه ورځې وشوې لا څه نشته دی خو لکه مطلب هغه شته دی سرات دلته که مولانا صاحب دلته ډېر په دوبۍ کې ډېر داسې زموږ خلک داسې لګیا په دې اوس مسأله کې که چیرې دا اسلام قبلوي اسلام دې قبول کړي او که نکاح ورسره کوي نکاح ورسره وکړه صحیح ده صحیح ډېره مهرباني ډېر وخت نه ضایع کوو خو قاري صاحب لکه دلته صرف زه نه داسې ډېر ملګري په دې دغه مبتلا دي په دې عذاب باندې هغوی ته هم لکه ورکړه ګوریا زنا چې څوک کوي زنا چې څوک کوي په دې انسان الله شپږ عذابونه رانازلوي درې په دنیا کې درې په آخرت کې شپږ عذابونه څوک چې زنا کوي دا د ټول په خلاصو ګناه واوري شپږ عذابونه الله په دغه انسان رانازلوي درې په دې دنیا درې په آخرت کې په دې دنیا کې درې د ده به ټوله زندګي په رزق کې برکت نه راځي ښې پیسې به ګټي پیسې به په لاس راځي خو په رزق کې بې برکت نه وي په ژوند کې بې برکت نه وي په زندګي کې بې برکت نه وي حیا به نه لري شرم به نه لري د الله جل وعلا عبادت به خوند نه ورکوي دین د الله بندګي به خوند نه ورکوي دغه هغه عذابونه دي چې په دنیا کې انسان ورسره مخامخ کېږي او بل عذاب هغه دا د ژوند به ډېر لنډ وي دی به له دې خپله ژوند د خوند نسي اخیستلی دا ژوند به په ده باندې داسې تېر سي
لکه په منډه سي ورباندې تیر سول رزق به یې داسې وي ښه به رزق لري خو الله به فقیر جوړ کړي فقیر به وي مسکین به سي په عذابونو په تکلیفونو کې به راګیري نو مه کوئ داسې د 5 دقیقو خوشحالي دپاره هغه عظیم رب مه خفه کوئ چې بیا تا ته ژوند په دنیا کې له خوشحالي ډکوي اخرت کې خوشحالي وي په قبر کې به په آرام وي والله دا ما په دې سترګو لیدلي دي چې څوک همدا بد اخلاقي کوي دغه د بد اخلاقي انسانان یو عذاب خدا وي چې د ده په سترګو کې حیا نه وي حیا نه لري یو خو هغه انسان وي چې یعنې ورباندې مختصوی وي یو خو هغه وي چې له انسان نه غلطي وسي ګناه ځینې وسي او دی په دې اعتراف وکړي چې ای ربه دا ګناه رانه سوي ده توبه مې ده درته که چیرې اسلامي حکومت وي اسلامي نظام وي هغه به شرعي سزا ورکړي ځکه چې چا واده نه وي کړی هغه ته به 100 دورې سزا ورکولی کېږي په اسلام کې دا په شریعت کې سزا ده او که چا واده کړی وي د هغه لپاره خو بیا د رجم سزا ده اوس که اسلامي حکومت و محکمه نه وي توبه دې وباسي الله ته دې زارۍ وکړي الله ته دې عذر وکړي خو که څوک دا کار بار بار کوي په دې باندې الله اول عذاب دا رانازلوي چې د ده به ژوند مختصر وي ژوند بې لنډ وي په ژوند کې بې خوشحالي نه وي دوم عذاب یې دا د رزق به له مخې دی ورپسې له شا هېڅ برکت به په رزق کې نه پیدا کېږي له فقر و له مسکیني و له عذابونو سره به مخ او بل عذاب دا ده والله د بخاري شریفي روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ما یوه شپه ولیدل چې یو لوی تنور ده د دې تنور خوله ډېره وړوکې ده خو د نینې نس یې ډېر لوی ده او ډېر لوی ده په دې کې وایي فقط دا زانیانو زانۍ زنانه الله دې د موږ وروڼو خویندو ته موږ تاسو ټولو ته نجات را نصیب کړي ټول امین ووایاست اللهم صل علی اله العالمین دې موږ د ټول د دې لایف لیدونکي اورېدونکي مؤمنان مسلمانان اله العالمین ټولو ته نجات را نصیب کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا تنور چې ما ولیدل په دې تناره کې وای دا زانیان او زانیانې ښځې او نارینه دا وای ټول لوڅ پکې پراته دي په دې تناره کې وای دومره تیز زور پکې بلیږي او وای دا اورې داسې راپورته کړي د دې تناره خولې ته راسي او بیرته یې وای ښکته کړي نست یې ننه باسي وای ما له جبریل او میکائیل علیهم السلام نه مې پوښتنه وکړه چې دا څوک دي وای دوی راته وویل چې دا هغه کسان دي چې همدغه بد اخلاقي کوي په دنیا کې داسې مړ سول د قیامت ورځې همدا عذاب ده چې مړ سول روح دې له تنې جدا سوله او توبه یې ونه ایستله تر قیامته پورې به په قبر کې د ده همدا عذاب وي داسې آخرت ورځ ده د قیامت ورځ د هغه عذابونو خو بیا د جهنم دي الله دې موږ تاسو ته نجات راکړي دا موږ چې ډېر درته وایو اوس ګوري الله جل وعلا قرآن عظیم شان کې وایي ولا تقربوا الزنا الله داسې نه وایي چې ولا تفعلوا الزنا يعني داسې الله جل وعلا نه وایي ستاسې زنا مه کوئ وبل ځای کې الله جل وعلا وایي ولا تقربوا الفواحش داسې الله نه وایي ولا تفعلوا الفواحش الله جل وعلا وایي ولا تقربوا الزنا هغه اسباب ورته مه نږدې کېږئ چې هغه د زنا ته برابروي هغو لارو ته مه نږدې کېږئ چې هغه د زنا ته برابروي ولا تقربوا الفواحش تاسې وایي بې حیایي کارونو ته مه نږدې کېږي داسې نه وایي چې بې حیایي کارونه مه کوئ یعنې کومه لاره کوم سبب چې د بې حیایي ته رسوي بد اخلاقي ته دې رسوي هغه ته مه ورنږدې کېږه نو تاسې په یو ځای کې ګډ کار ورسره کوې هغې هم پتلون درته اچولی او ته هم تیرینام ورته برابر کړی او بیا ورسره ګوډ مارنینګ و برګ مارنینګ و سور بادرنګ و خړ بادرنګ و دغه سره وایسته سهار په خیر شپه دې څنګه وه خره ورته شیته که و پلانه وکړه خوب دې کړی که دې نه کړی بیا دې نو تر ټینګ سي ورته بیا دې نو تر ټینګ سي ورته اوس ګوره همدغسې ځایونو کې کار مه کوئ چې د الله په عذاب اخته کېږي یا الله درنه خفه کېږي یا د دین مخالفت درنه کېږي یا د شریعت مخالفت درنه کېږي څه ضرور ده الله به رزق درکړي الله د رزق وعده در سره کړې ده الله به دې هېڅ وخت بې رزقه نه کړي په الله اعتماد وکړه په الله باور وکړه من ترک شیئا لله عوض الله خیرا منه نبي علیه الصلاة والسلام وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کوم کار چې د الله دپاره پرېښودل الله به د هغه ښه بدله په دنیا کې درکړي یو ځای پوه شولې چې دلته الله رانه خفه کېږي د دین خلاف د شریعت خلاف عمل رانه کېږي پرېږده بل ځای لاړ شه الله به دې خوشحالي درکړي په ژوند کې الله به دې په زندګي او په رزق کې خوشحالي درکړي نو د موږ بعضې خلکو په الله دومره اعتماد قوي نه وي بروسه یې قوي نه وي نو هغه په داسې ځایونو کې بیا اخر کې په جنجالونو اخته سي په مصیبتونو باندې اخته سي الله دې موږ د ټولو ځوانانو حفاظت وکړي یا رب العالمین
یا الله دې موږ د ټولو مؤمنانو حفاظت او ساتنه وکړي. یا الله د بد اخلاقي و راته وساتي د موږ ورونه او خویندې اله العالمین له داسې بد اخلاقي و له زنا او له فحشا له نور حرام و موږ او د ټول مؤمنان مسلمانان یا رب العالمین وساتي. او دا دعا ګورې ډېره وایسته. یو دا دعا به زه درته وښیم، دا تطبیق کړئ په ژوند کې. اللهم یا حي یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا رب العالمين. دا دعاء وایسته. یو دا دعاء والله په ژوند کې به الله جل وعلا تغییر درکړي. له حرامو به مو الله جل وعلا راوګرځوي. په زړه کې به مو محبت له حرامو سره کم سي. بل دا دعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. دو دعاګانې ډېرې ضرور دي، ډېرې مهمې دعاګانې دي. دا هم وایسته او هغه اسباب هم پرېږدي چې هغه اسباب مو دې ناروا کارونو ناروا اعمالو ته رسوي. الله جل وعلا دې موږ تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.